Welcome to part 28. I am Noradin Alamdost from Mashal course. اتوشتمې برخې ته ښه راغلاست. زه نوردین علمدوست یم له مشال کورس څخه. اوله جمله Every day is a new chance to improve. تلفظ یې څنګه کوو؟ Every day is a new chance to improve. هر ورځ د مخ ته تلو نوې موقع ده. دوهمه جمله Small steps lead to big success. تلفظ یې څنګه کوو؟ Small steps lead to big success. کوچني ګامونه لوی بریالیتوب ته رسیږي. دریمه جمله Let's sit for a moment. تلفظ یې څنګه کوو؟ Let's sit for a moment. راځئ لږ کښېنو. څلورمه جمله Dream big and work hard. تلفظ یې څنګه کوو؟ Dream big and work hard. لوی خوبونه وګوره او سخت کوښښ وکړه. پنځمه جمله Your mindset decides your direction. تلفظ یې څنګه کوو؟ Your mindset decides your direction. ستا فکر ستا لوری ټاکي. شپږمه جمله Where did you put it? تلفظ یې څنګه کوو؟ Where did you put it? تا هغه چیرته کېښود. اوومه جمله I am coming in a few minutes. تلفظ یې څنګه کوو؟ I am coming in a few minutes. زه څو دقیقې وروسته راځم. اتمه جمله Do you need anything from the shop? تلفظ یې څنګه کوو؟ Do you need anything from the shop? تاسو له دکان څخه څه غواړئ؟ نهمه جمله Turn on the light please. تلفظ یې څنګه کوو؟ Turn on the light please. مهرباني لایټ بل کړه. لسمه جمله I can't hear clearly. تلفظ یې څنګه کوو؟ I can't hear clearly. زه سم نه اورم یا زه سم واضح نه اورم. یولسمه جمله خوږو دوستانو تاسو به یو چاته څنګه وایست چې زموږ چینل سبسکرایب کړه. Subscribe to our channel. تلفظ یې څنګه کوو؟ Subscribe to our channel. زموږ چینل سبسکرایب کړه. نو خوږو دوستانو تاسو ته مو په انګلیسي ژبه د سبسکرایب کولو هغه جمله هم وښوده. نو لطفاً اوس راشئ زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل مو که سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې ترسره کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې درسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. اوس د اتهویشتمې برخې د ورډز پارټ یا د لغتونو برخې ته ځو. ملتیا راسره وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ورډز پارټ یا د لغتونو په برخه کې لومړی دغه د سور رنګ جدول تلفظ او معنا کوو. راسره ملتیا وکوئ. لومړی لغت create. تلفظ یې څنګه کوو؟ create جوړول. دوهم لغت build. تلفظ یې څنګه کوو؟ build جوړول یا آبادول. دریم لغت ته راشئ change. تلفظ یې څنګه کوو؟ change بدلون یا بدلول. څلورم لغت ته راشئ solve حل کول. تلفظ یې څنګه کوو؟ solve د حل کولو په معنا ده. پنځم لغت ته راشئ try. تلفظ یې څنګه کوو؟ try هڅه کول یا له سره تکرارول. شپږم لغت ته راشئ respect. تلفظ یې څنګه کوو؟ respect درناوی یا احترام. د سور رنګ جدول مو تلفظ او معنا کړ. ځو دغه دوهم جدول ته چې تلفظ او معنا کوي راسره ملتیا وکوئ. اول لغت ته ځیر شئ په دوهم جدول کې support. تلفظ یې څنګه کوو؟ support ملاتړ. په دوهم جدول کې دوهم لغت ته راشئ guide. تلفظ یې څنګه کوو؟ guide لارښوونه کول یا لارښودنه. دریم لغت ته راشئ protect. تلفظ یې څنګه کوو؟ protect ساتنه کول یا محافظت کول. څلورم لغت ته راشئ control. تلفظ یې څنګه کوو؟ control کنټرول کول یا اداره کول. پنځم لغت ته راشئ practice. تلفظ یې څنګه کوو؟ practice تمرین کول یا تمرین. شپږم لغت ته راشئ په دوهم جدول کې explain. تلفظ یې څنګه کوو؟ explain تشریح کول یا واضح کول. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. اوس ځو د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته راسره ملتیا وکوئ. خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې نن can could may should must مطالعه کوو چې څنګه استعمالیږي. can توان یا وړتیا I can speak English. زه انګلیسي ویلی شم. همداسې په دې برخه کې تاسو نور مثالونه هم پیدا کولای شئ. راځو could درناوی اجازه یا په نرمه لهجه لکه could you help me؟ مهرباني زما سره مرسته کولای شئ. په دې برخه کې هم تاسو سرچ او پلټنه وکوئ. نور مثالونه هم پیدا کړئ. راځو په ژیړ رنګ باندې may. تلفظ یې څنګه کوو؟ may. دا ورب بیا په کوم ځای کې د استعمال وړ ده؟ may I come in؟ زه دننه راتلی شم. د may په اړه باندې تاسو نور
سرچ یا پلټنه هم کولی شئ. مثالونه یې پیدا کړئ. راځو should څه معنا او په کوم ځای کې استعمالیږي. د should اصلي معنا خو خامخا یا باید ده، خو دلته اکثره په مشوره کې هم استعمالولی شو. لکه دلته یې ستاسې د پوهېدو لپاره موږ یو مثال راخستی. You should study daily. ته باید هره ورځ درس ووایې. د should په برخه کې هم تاسو ډېر مثالونه پیدا کولی شئ. راځو must ته. د must معنا خامخا یا هرومرو ده. دلته د مثال په ډول باندې موږ تاسو ته یوه جمله راخستې ده. لکه You must be honest. ته باید رښتینی واوسې. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، دا و د 28مې برخې درس چې تاسو ته مو تلفظ او معنا کړ. هیله مند یم چې زموږ د مشال کورس د 28مې برخې د درس په ټول جریان به پوه شوي یاست. زموږ نورې نوې درسي ویډیوګانې هم اپلوډیږي. تر هغو چې تاسو ته د 29مې برخې درس وړاندې کوو، تاسو په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحال او کامیاب اوسئ.